السلام علیکم خو ګملګرو د واتس اپ لپاره یو نوی اپلیکیشن راغلی چې چرته تاسو په خپل موبایل کې صرف دا یو اپلیکیشن انسټال کړئ نو دا اپلیکیشن به تاسو هر یو کار اسان جوړ کړي زه تاسو ته خپل موبایل په سکرین باندې ښایم او دا اپلیکیشن زه اوپن کوم او تاسو ته ښایم چې په دې اپلیکیشن کې ډیر زیات مختلف او د کمال ډک آپشنز دي پس ټاپل تاسو را بده کې کوم آپشن درکلې دی ویو ډیلیټډ میسیجز نو تاسو په دې کې د هر چا ډیلیټ شي میسیجونه کتلی شي به سټیټس سیور آپشن تاسو له هم درکړي که تاسو غواړئ چې د خپل مرګرو سټیټس یې سیو کړئ هغه تاسو هم کولی شئ واتس اپ ویب واتس اپ کلینر دغه شان واک اینڈ چیټ یا که تاسو په دې کې لاندې وګورئ نور به هم تاسو ته ډېر زیات مختلف آپشنز میلاو شي نو د دې اپلیکیشن مکمل طریقه تاسو درخیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې دا اپلیکیشن موږ څنګه استعمالو د کوم ځای نه به موږ په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوو انسټال کوو به مکمل طریقه ته درخیم خو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که تاسو سره پورې زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو خوښ شو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه ته هم څه فایده واخلي خو ګمرګرو دا اپلیکیشن د پاسټا پاک تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ نو دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې ملاوي شو کوملګری چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته د دې ویډیو په کمنټ کې هم لینک ملاوي شو د دې ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک ملاوي شي د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو سمبل دا رقم اوپن کړئ پاسټا پال چې کوم آپشن تاسو له درکې نو ویو ډیلیټډ میسیجز که چېرته تاسو ته څوک میسیج وکړي او پسې ډیلیټ کړي نو هغه میسیج تاسو دلته کتلی شئ که زه په دې آپشن باندې کلیک واخلم نو په دې کې دنه تاسو ته ښکاري ماته دغه رقم یو انباکس اوپن شو په دې کې به هغه ټول چیټ چې دي هغه به تاسو ته شو کوي دغه شان ایمیجز چې دي نو هغه به تاسو ته دلته هم شو کوي ها د دې نه وغواړئ که زه په سټیټس سیور آپشن باندې کلیک کوم چې سیکنډ نمبر آپشن دی نو په دې کې تاسو د خپلو ملګرو د واتس اپ سټیټس یې سیو کولی شئ تاسو ته ښکاري څومره ملګرو چې زما دغه سټیټس یې اپلوډ کړي هغه ټول یې دلته ماته شو کوي که زه وغواړم چې دا په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړم نو تاسو ته ښکاري د هر یو سره ډاونلوډ دغه تیر نشان ورکړی په دې باندې به کلیک کوئ دا به ستاسو په موبایل کې سیوډ شي ها د دې نه وغواړئ په دې کې بل کوم آپشن دی واتس اپ ویب آپشن پکې هم شته که تاسو غواړئ چې د خپل بل موبایل واتس اپ په دې موبایل کې اوپن کړئ په دې ځای کې اوپن کړئ نو هغه تاسو دلته سکین کولی شئ واتس اپ کلینر آپشن هم دلته شته چې په دې سره تاسو خپل واتس اپ کلین کولی شئ خو دغه کوم آپشن چې دا فرست ټایم په دې کې لاک دی د دې لپاره به تاسو د دې خپل څه رولز دي څه پیمنټ هغه به تاسو کوئ نو بیا به تاسو ته اوپن کیږي دا شان په دې کې چې بل کوم آپشن دی دا بالکل فری دی واک اینډ چیټ که تاسو په لار باندې ځئ او تاسو میسیجونه کوئ نو په هغه ټایم کې دا اپلیکیشن تاسو په کار باندې شي راتلی تاسو ته ښکاري دی ورته لیکلي هم دی واک اینډ چیټ یعنې چې تاسو تله هم کوئ ورسره تاسو په لار باندې ځئ هم او تاسو میسیجونه هم کوئ که زه په دې باندې کلیک واخلم تاسو ته ښکاري په دې کې به دلته اوس دغه ټول سایمبل څومره نشانونه چې دا مکمل تاسو شو کوئ اوپن واتس اپ باندې که تاسو ته کلیک واخلئ تاسو سره به واتس اپ اوپن شي او تاسو د موبایل کیمره به هم آن شي نو تاسو ته به شاته چې کومه لار ده هغه به هم تاسو ته ښکاري او تاسو میسیجونه هم کوئ میسیجونه به هم تاسو ته ښکاري دا شان تاسو ته ښکاري دی کې به مختلف دا څیزونه تاسو ته میلاو شي دا مختلف ایموجیز پکې تاسو جوړولی شئ تاسو ته ښکاري ځکه تاسو ته وښیم تاسو ته ښکاري څومره زیات د ایموجي دي بګې دا ټول تاسو سینډ کولی هم شئ په واتس اپ باندې کاپي کولی هم شئ ډایرکټ میسیج پکې هم ډېر زیات کمال آپشن دی که موږ غواړو چې چاته په واتس اپ باندې میسیج وکړو لاول به موږ د هغه نمبر د ځان سره سیو کوو نو بیا به موږ هغه ته میسیج کوو بیا به زموږ سره په واتس اپ کې شو کیږي خو دلته تاسو هغه ته ډایرکټلی میسیج کولی شئ تاسو ته ښکاري دلته به تاسو هغه میسیج ولیکئ کوم چې تاسو یو چاته سینډ کول غواړئ او دلته به تاسو د هغه نمبر ولیکئ او په سینډ باندې به کلیک کړئ نو ډایرکټلی به هغه ته میسیج سینډ شي د هغه نمبر به تاسو په خپل موبایل کې سیو کوئ نه دغه شان ټیکسټ ریپیټر هم په دې کې شته که تاسو په دې کې یو لفظ ولیکئ نو هغه به بار بار دلته ریپیټ شي تاسو ته ښکاري که زه په ریپیټ باندې کلیک کوم دا آپشن زه آن کړم نو تاسو ته ښکاري دلته بار بار دغه کوم لیکل چې دي بار چې ما څومره لیکل کړي دا به لاندې دلته بار بار ولیکلی شي تاسو ته ښکاري مطلب که زه دلته لیکل وکړم زه خپل نوم ولیکم حسن بیا کلیک واخلم په ریپیټ باندې انټر دی نمبر اپ ریپیټس خو دلته تاسو یو نمبر انټر کړئ نو زه به سمپل دلته زه به دلته سیکنډ ولیکم بیا به ریپیټ باندې کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري لاندې زما نوم 2 ځله ولیکلی شو هر دې نه وغواړئ په دې کې ټیکسټ ټو ایموجي آپشن هم شته که تاسو په دې کې یو نوم ولیکئ د هغې نه به ایموجي جوړی شي تاسو ته بل چې په دې کې کوم آپشن دی نو هغه شیک ټو اوپن دی که چېرته تاسو دغه بټن آن کړئ تاسو ته زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري دا بټن تاسو آن کړئ او بیا کله هم تاسو خپل موبایل شیک کوئ خپل موبایل داسې وایبریټ کوئ خپل موبایل خوځوئ نو ډایرکټلی به تاسو سره واتس اپ اوپن کیږي تاسو ته ښکاري بر دلته لیکلي هم دي شیک ټو اوپن واتس اپ بل آپشن تاسو له بده کې درکلې د ګیلري مطلب تاسو د چا سټیټس دلته سیو کوئ یا تاسو ته چا په دې مختلف تصویرونه را لېږلي په دې اپلیکیشن باندې نو تاسو په خپل موبایل کې به ګیلري نه ګورئ تاسو ډایرکټلی دلته په دې اپلیکیشن کې هم دلته خپل ګیلري کتلی شئ په اسانه طریقه باندې خو ګمرګرو ډېر زیات کمال ډک اپلیکیشن دی ډېر زیات مختلف آپشنز دي پکې که چېرته تاسو په خپل موبایل کې صرف دا یو اپلیکیشن انسټال کړئ نو په دې اپلیکیشن کې به دغه ټولې آپشن تاسو ته میلاو شي نو امید لرم نن ویډیو به تاسو خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان